د الله رسول فرمایي د دې کافر ژبه نه ده، د کافر ژبه په جهنم کې د جهنمي ژبه دا به 2 پرسخه راوتلي، 2 پرسخه تقریبا 6 میله جوړیږي، 6 انګریزي میله راواخله، کیلومتر هغه تقریبا 9 کیلومتره جوړیږي. دا به خالي ژبه راوتلي، پر دې به خلک کېږي راکېږي. صحیح سلو عجبه خبره ده یار، سبحان الله، الله اکبر. دا زه ته ډېر مختصر سفر کوم، زه ډېر سره ورډوم نه، بیا په دې کې ډېر خلک دا شي چې پریشان شي. زه ګر ورکه اړوم یو حدیث وایم، کنه ته به ډېر خبرې دي پکې. نو د الله رسول فرمایي چې هغه کم سي کم عذاب د جهنمي چې دی هغه بدای چې د به د جهنم په ور کې ولاړی، خالد پښې به په ور کې د مغزه بسرې شي، د مغزه چې دی هغه بسرې شي. یعنی دا خبره د عزیزانو چې اوس مرتي څه چم کو، ما خبرې درته وکړه ته واورېدلې، یعنی زه څه چم وکم او تاسو څه چم کوئ. د دې څخه خلاصون لارم الله را شوولې ده، چې د خلاصون لارې چشته، د جنت لارې هم را شوولې ده، د جهنم لارې هم را شوولې ده. نو اوس خو ما ته مړ نه یو، موږ په قبر کې دا خبرې نه دی اورېدلې چې قبر کې موږ له آل رالی، دا خو ما ته ژوندي یو او دا ټول خبرې د ژوندو دپاره. د مرګ بعد به دا خبرې واره نه خوري، د مرګ بعد خالي افسوس دی، ارمانونه دي. نو افسوس څوک څه کوي، ارمان څوک څه کوي. صحیح سو ما به درته ویل چې هر سهار دا وایه اللهم اجرني من النار 3 واره. د الله رسول فرمایي جهنم والله ته وایي الله دا سړی له ما ډېر بیریږي، ته معافي ورته وکړه. الله فرمایي ټیک ماښام منځه باید یې بیا ووایه چې ودې ویل د جهنم دی الله رب العزت خلاصي. د الله رسول فرمایي که ته په دا شپه مړ شوې د جهنم خلاص یې. ګران تورې خو ما نه درته ویلي، موږ هغه بدبخته انسانان یو، موږ چې بدنونه پنډ سي نو موږ ډاکټر ته دی ګولۍ راکړئ زه ډنګر سم. صحیح هغه یا ته ګرځه، ته چل قدمي کوه، ته څه واک کوه، ته څه ورزش کوه، یا نو بس موږ هر شي په ګولۍ وړو. صحیح سلو دا زموږ څونه بدبختي ده. دلته دا دعا ده د الله رسول فرمایي، د الله رسول د ځانه نه وایي، الله ورته ویل دي چې ته د جهنم څخه خلاصون وغواړه. موږ ته ګور د څونو بیمارۍ څخه ځانونه ګور، نو دلته د جهنم کوچنۍ بیماري ده، معمولی بیماري ده. الله دې عفو وکړي، الله دې هر مسلمان وساتي، الله دې هر مسلمان د محمد رسول الله په خاطر وساتي. خاص کر زموږ ته قریبان عزیزان مړ شوي دي، موږ نه په خبر چې په قبر کې څه حال دی. که چیرې خدا نه خواسته د دې حال صحیح نه، الله دې د پیغمبر علیه السلام په خاطر، الله دې د خپل وحدانیت ربوبیت د خپل لوی په خاطر د دې سره په قبرو کې سانو کې د هر مسلمان سره، هر مسلمان هر کلمه وو چې مړ دی په قبر کې په عذاب دی، الله رب العزت د قرآن په خاطر، الله رب العزت د خپل رحمت په خاطر، د خپل فضل په خاطر په قبر کې د دې عذابونه لري کې. او چې کله مشتي مړسو الله رب العزت د عذاب قبر وساتي، الله رب العزت د قبر د وحشت وساتي، الله دې د قبر د تنګي وساتي، الله رب العزت د قبر د لړمانو مارانو وساتي. الله رب العزت بس اس د خپل عظمت په خاطر کني موږ حق نه لرو، یا الله حق هیڅ حق نه لرو، د خپل لوی په خاطر یا الله د خپل فضل په خاطر دي نورم ډیر بخښلي دي، موږ مو بخښه. هر مسلمان دی الله وبخښي، هر مسلمان ته دی الله هدایت وکړي، هر مسلمان دی الله د قرآن او د حدیث پر لار راولي. الله رب العزت ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې نصیب کړي. الله دې پر دې تور مور بچان قریبان عزیزان ټول عالم اسلام ته پر دې تور مرګ ورکړي چې مردا او لا اله الا الله محمد رسول